دغه اعداد د شاه اسماعیل شهید رحمه الله د فتوی مطابق فرض عین دی او دا د یوازې د دې دپاره نه کیږي چې تقتلون به عدو الله. داسې قرآن کریم کې الله پاک نه دی ویلي چې اعدوا لهم ما استطعتم من قوة تقتلون به عدو الله. ټریننګ وکړئ د دې دپاره چې د الله دشمن پې مړ کړئ. دا 20 کالم د الله دشمن ور باندې وژلو او د دې نه بعد چې د الله دشمن الله مات کړو نو الله په قرآن کریم کې ترهبون به عدو الله ویلی دی چې د الله دشمن به ور باندې ویروئ. فوج زیات کوي، اسلحې زیاتې کوي، مجاهدین ټریننګ کوي چې څوک بیا د افغانستان او د مسلمانانو وطن ته په بد نظر ونه ګوري. دا کم چې د داعش په خلاف په عربي نړۍ کې جنگیږي دا غوی فتوا دا ده چې د داعش سره سر خوځولی نو سر کټ کول ترېنه پکار دي. د دوی په تسلیمولو او بندي کولو باندې اعتماد نشته او نتیجه هم تاسو وکته. حدیث کې مرازي لا یوفون بعهد ولا میثاق، په هیڅ وعده باندې دوی وفا نه کوي، نه په تسلیمۍ اعتماد او نه په خبرو باندې او نه په وعدو باندې. فکری اعداد اهم دی. دا 20 کاله چې مجاهدینو د امریکایانو تقریبا په لسګونو ملکونه ورسره همکارو د ټولې دنیا سوپر پاور طاقتونه او ټریننګ شوي فوجونه او د هغې سره بېغیرته غلامان هم یو ځای شوي وو. چا ځان باندې نوم د ملي اردو ایښی او چا د پولیسو چا د اربکیانو، دا ټول نظامي ټریننګ شوي خلک وو. خو د دوی په مقابله کې په دې غرونو کې جنګېدونکي مجاهدین فکري ټریننګ شوي وو. خو دا فکري جګړه چې وي دا پټه روانه د دې مقابله ډېره سخته. نو دا فکری اعداد هم ډیر مهم دی. فکری اعداد علما خو په خبرو کې کوي، لکه موږ دا تبلیغات کوو نور خو څه وس نه رسیږي، په منبر او په میډیا کې لګیا یو د هر قسم دشمن په خلاف باندې موږ فکری جګړه کوو قولا، خو مشران دوی به فکری جګړه عملا کوي. عمل کې به دا ثابتوي چې موږ اسلام ته وفادار یو، موږ شهیدانو ته وفادار یو، کونډو یتیمانو ته وفادار یو. لکه د امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله هغه چې عملا کومه فکري جګړه کړې ده هغه زموږ دپاره اسوه حسنه ده. ګوره موږ یې د نمونې په شکل باندې پیش کوو. همداسې چې هر مشر داسې فکري جګړې ته متوجه شي، خپل بچی د یتیم په نسبت د یتیمانو په نسبت ډیر ناز ورته ورنکي، خزندگی ورته برابر نه کی، بلکې خپل بچیو د یتیمانو ته یو قسم زندگی برابر کی. نو دلته د مجاهدینو فکر برابریږي چې زما قربانی یقینا د یو اسلامی نظام د پاره ده. خپل زندگی د تعایش زندگی جوړه نه کی چې الته مجاهدین په سنگر کې خړ پړ پراته هغه مایوس شي او هغه وایي چې زما په وینو لوبې روانې دي. د تعایش د زندګۍ نظام